سلامونه ملګرو، ادریس امیل یم د پښتو املا په دې درېیمې برخې کې در سره حاضر یم. په لومړۍ برخې کې موږ تاسو سره د پښتو چې کوم څلوېښت توري دي هغه شریک کړي وو. په دویمې برخې کې موږ تاسو سره هغه توري د پښتو هغه توري چې هغه په اردو او ځینې نورو ژبو کې هم شته خو په پښتو کې صرف صورت بدل دی هغه شریک کړي وو. په درېیمې برخې کې به موږ تاسو سره د پښتو چې کوم مخصوص توري دي په هغې خبرې اترې کوو. خو په مخصوصو تورو باندې خبرې اترې کول نه مخکې موږ ته ځان په دې پوهول پکار دي چې په پښتو کې دوه غټې لهجې دي. یوې ته کندهارۍ لهجه وایي او بلې ته یوسفزۍ یا پېښورۍ لهجه وایي. کندهارۍ لهجه زموږ کندهار او د افغانستان ځینې سیمو کې ویل کیږي. همدغه شان په پښتونخوا کې کوټ، لاچۍ، کرک، بنو، لکي دلته چې کومه پښتو ویل کیږي دا کندهارۍ لهجه ده. او یوسفزۍ لهجه زموږ کابل، پېښور، سوات، ملکنډ، دیر، مردان دلته چې کومه پښتو ویل کیږي دې ته یوسفزۍ لهجه وایي. کندهارۍ لهجه او یوسفزۍ لهجه د دې د مثال په توګه د کندهارۍ لهجې خلک وایي لږ او د یوسفزۍ لهجې خلک وایي لږ. نو دغه د ژ او ګ د یوسفزۍ لهجې خلک په ګاف وایي او د کندهارۍ لهجې خلک په ژ وایي. نو دغه د ژ او د ګاف په دې فرق به موږ تاسو پوهو. په ویلو کې د دواړو لهجو ویونکو ته اختیار دی چې څوک یې څنګه وایي، خو په لیکلو یې د دواړو لهجو ویونکو اتفاق کړی دی چې هغه څه په دې ډول دی. راځو اوس د دې مخصوصو تورو د استعمال طرف ته. ما په بورډ د ستاسو د اسانتیا دپاره ما په بورډ یوه نقلې ده چې تر ډېره حده به د دې ټکو په لیکلو کې چې تاسو ته کومه ستونزه ده هغه به حل شي. په دې کې لږه استثنا شته خو به هر حال اولنی توری موږ سره دی زیم. هغه ټکي چې د جنوبي پښتونخوا خلک یې په جیم سره وایي او د پېښور خوا او شاو سیمو خلک د یوسفزۍ لهجې خلک په زی سره وایي. نو هغه به موږ په زیم لیکو. فرض کا د جنوبي پښتونخوا د کندهارۍ لهجې خلک وایي ته ما سره جی او د یوسفزۍ لهجې خلک وایي ته ما سره زی. نو دغه د جیم او د زی فرق به موږ په زیم ختمو. نو موږ که زی لیکو نو داسې به یې لیکو زیم سره. بل ټکی موږ سره دی ځنګل. د جنوبي پښتونخوا خلک وایي جنګل او د پېښور خوا او شاو سیمو خلک وایي ځنګل. د جیم او د دې ځای فرق به موږ په زیم ختمو. نو موږ که ځنګل لیکو نو داسې به یې لیکو ځنګل. بل توری موږ سره دی چیم. هغه ټکي چې د کندهارۍ لهجې د جنوبي پښتونخوا خلک په چې سره وایي او د پېښور خوا او شاو سیمو خلک د یوسفزۍ لهجې خلک په سین سره وایي. نو هغه ټکي به د دې چې او د دې سین فرق به موږ په چیم باندې ختمو. فرض که د یوسفزۍ لهجې خلک وایي څادر سین سره وایي او د کندهارۍ لهجې خلک وایي چادر. د چې او د سین فرق به موږ په چیم باندې ختمو. موږ که څادر لیکو نو داسې به یې لیکو. بل ټکی موږ سره دی څوک. د کندهارۍ لهجې خلک وایي چوک چې سره وایي او د یوسفزۍ لهجې خلک وایي څوک. نو د چې او د دې سین فرق به موږ په چیم باندې ختمو. نو موږ که څوک لیکو نو داسې به یې لیکو. بل ټکی موږ سره دی توری موږ سره دی ګې. هغه ټکي چې د جنوبي پښتونخوا خلک په ژ سره وایي او د پېښور خوا او شاو سیمو خلک د یوسفزۍ لهجې خلک په ګاف سره وایي. نو هغه به موږ په ګې باندې لیکو. د ژ او د ګاف فرق به موږ په ګې باندې وباسو. د کندهارۍ لهجې خلک وایي خوږ او د پېښور خلک وایي خوږ. نو موږ که خوږ لیکو نو داسې به یې لیکو خوږ. بل ټکی موږ سره دی لږ. د کندهارۍ لهجې یا د جنوبي ضلعې چې کومې دي دلته خلک وایي لږ ژ سره وایي او د پېښور خوا او شاو سیمو خلک په ګاف سره وایي. نو دغه د ژ او د ګاف فرق به موږ په ګې باندې ختمو. نو موږ که لږ لیکو داسې به یې لیکو لږ. همدې شان موږ سره بل توری دی خین. هغه ټکي چې د جنوبي پښتونخوا د کندهارۍ لهجې خلک په شین سره وایي
او د پیښور خوا او شاو سیمو خلک د یوسفزۍ لهجې خلک په خې سره وایي نو د دې شین او د دې خې فرق به مونږ په خین باندې ختمو. نو مونږ د یوسفزۍ د کندهاري لهجې خلک وایي ش او د پیښور خلک وایي د پیښور خوا او شاو سیمو خلک وایي خ. نو ش او خ نو اوس که مونږ ښه لیکو نو دا د شین او د دې خې فرق به مونږ په خین باندې ختمو. مونږ به ښه داسې لیکو. بل ټکی مونږ سره دی ښځه. د کندهاري لهجې خلک وایي ښځه او د پیښور یا د یوسفزۍ لهجې خلک وایي ښځه. نو مونږ که ښځه لیکو نو خین سره به لیکو. د شین او د خې دا فرق به مونږ په خین باندې ختمو نو ښځه به مونږ داسې لیکو. همدغه شان بل ټکی مونږ سره دی ښایسته. د کندهاري لهجې خلک وایي شایسته. د جنوبي ضلعو خلک وایي شایسته او د پیښور خوا او شاو سیمو خلک د یوسفزۍ لهجې خلک وایي ښایسته. خې او د شین فرق د شین او د دې خې فرق به مونږ په خین باندې وباسو نو مونږ به ښایسته که لیکو داسې به یې لیکو. همدا شان مونږ سره د پښتو بل یو توری دی نوڼ. دلته مونږ ورسره لیکلی هم دی نوڼ. کله چې د نون او د ړې آواز په خپله کې سره ګډ شي نو دی نه چې کوم آواز راوځي هغې ته نوڼ وایي. نوڼ. پاڼه فرض که مونږ پاڼه لیکو نو داسې به یې لیکو پاڼه. ڼۍ. زیاتره سیمو کې دې ته بوساړه هم وایي. د پټو په منځ کې چې کوم بوس دپاره جوړېږي هغې ته بوساړه وایي په ډېرو سیمو کې. ځینې سیمو کې ورته ڼۍ هم وایي ڼۍ. بل ټکی مونږ سره دی ګڼ. نون او د ړې آواز په خپله کې سره ګډ دی نو ګڼ مونږ لیکو نو داسې به یې لیکو. هیله لرم چې په دې ټکو په دې تورو په استعمال به تاسو پوهه شوي وئ. د توجه نه مو یو جهان مننه. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.